نن بیا راوړی دی موږ یو ډېر بهترین ایټم د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې استعمالیږي د دې ټولو پوښتنو جواب انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. راځو نن موږ خبره کوو د یو بلې ښې او د طاقت انجکشن باره کې د کوم نوم چې دی ډینډي انجکشن. دا یو ډېره بهترینه انجکشن ده چې کولسفیرال فارموله یې ده او دا په خصوصا هغه مریضانو دپاره یا هغه ماشومانو دپاره یا هغه کسانو دپاره ډېره فایده کوي د کومو کسانو په بدن کې چې د ویټامین ډي 3 کمی وي. دې لپاره دا یو ډېر بهترین ایټم دی او یو ملټي نیشنل کمپنی CCL جوړ کړی دی چې په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو ډینډي انجکشن یو ډېره بهترین انجکشن ده او د دې په استعمال سره هغه کسان چې د هغو بدن کمزوری وي، هډوکي کمزوری وي، په هډوکو باندې درد وي، د کمزورتیا په وجه د ملا باندې درد وي او داسې د پښپو باندې درد وي او له دې څخه هغه ډېر زیات پریشان وي، مایوس وي، نو دې لپاره دا یو ډېرې بهترینې انجکشنې دي چې د دې په استعمال سره د بدن د کمزورتیاو مخه نیول کیږي. هغه کمزورتیاوې چې کوم د ویټامین ډي 3 کمی په وجه په بدن کې راغلي وي، لکه د ملا درد شو، لکه د خپو درد شو، لکه د خپو د تلو سوځېدل شو، یا نور هغه مشکلات کوم چې د ویټامین ډي 3 په وجه په بدن کې کمی راغلي وي، نو د هغې پوره کېدو لپاره دا یو ډېرې بهترینې انجکشنې دي او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې دغه انجکشن استعمال کړئ. دې سره بس تاسو په بدن کې کمزورتیا ختم شي او تاسو به د ښه وجود او د ښه پیاوړتیا احساس وکړئ. نو دا ډېرې بهترین انجکشنې دي او د په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. ډینډي انجکشن چې دی دا داسې خاص نقصانات نه لري، یعنی خاص ساید افیکټ نه لري، خو بعضې وخت په هغه کسان چې کوم د زړه مریضان وي، له هغو په بدن کې د کیلشیم زیاتوالی ډیر وي یا بدن نه ډیر چاغ وي، نو هغو دپاره د دې استعمال کیدای شي چې د زړه بدوالی یا زیات قبض یا زیات د معدې مشکل پیدا کا. نو دې چرته دغسې مشکل سره مخ شو نو هغه کسان دی فورا نه استعمالي. نور دا داسې خاص ساید افیکټ نه لري او هر څوک استعمالولی شي، خصوصا هغه زنانه چې کوم د ماشوم بیمارانې وي هغه د هم د ډاکټر په مشوره استعمال کوي، ځکه چې هغې الریډي ډاکټر هغې ته د نورې د طاقت دوایانې لیکلي، نو بیا د دې استعمال ضرورت نه وي. نور په عموم کې ډینډي انجکشن چې دا یو ډېرې بهترینې انجکشنې دي او کولسفیرال فارموله ده، یعنې په بدن کې د ویټامین ډي 3 پوره کولو لپاره ډېرې بهترین انجکشنې دي او دا یو CCL کمپنی چې په پاکستان کې خصوصا افغانستان کې یا نورو ځایونو کې دا په اسانۍ سره پیدا کیږي او زموږ اکثر هیوادوال چې دي که هغه پاکستان عوام دي یا افغانستان عوام دي، هغو نورو ملکونو ته په مسافریانو کې وي، نو هغو دپاره بیا هلته ډېر زیات کمزورتیاوې ولري، خامخا ذهني بوج وي پې، ټینشن وي پې، نو هغې دپاره بیا د هغو په بدن کې کمزورتیاوې وي، نو هغې دپاره دا ډېرې بهترینې انجکشنې دي او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. که پرایس ته راشو هم ډینډي انجکشن پرایس هم دا ډیر مناسب دی، یعنی دا په یو انجکشن په 230 روپۍ ده، نو پرایس هم مناسب دی، بل په هر ځای کې په اسانۍ سره پیدا کیږي، ګټې هم ډېرې دي، نقصانات کم دي، نو دا ډیر بهترین انجکشنې دي. همداسې د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې دا که چاته تکلیف ډیر زیات وي، مطلب د هغه بدن ډیر زیات کمزوری وي، هغه ویټامین ډي 3 لیول په بدن کې ډیر کم وي، نو بیا هغه د کولی شي چې هر هفته یو انجکشن که شیدې یا فی وي او په هغې کې په یو ګیلاس فیو کې دا یو انجکشن واچول شي او وسکل شي، نو دا ډیره بهترینه نتیجه ورکوي. تاسو یې کولی شئ اوبو جوس سره هم وسکئ، خو د خصوصا د شیدو دپاره یا فیو چې دي دې سره دا ډیره زیاته پیدا انسان ته ورکوي. او که کوم کسان مطلب لږه کمزورتیا ولري هغه بیا کولی شي چې په میاشت کې یو دانه استعمال وکړه، هره میاشت یو دانه، او که چاته ډیر مشکل نو هغه د کم از کم تر 3 میاشتو پورې هر میاشت کې 4 دانې انجکشن استعمال کړه، نو دغه مشکلات به انشاءالله مکمل طور سره حل شي. نو له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کیږي که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نه وي لایک کړی او نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې خپلو دوستانو ته ولېږئ چې هغوی ترې فایده واخلي. زموږ به انشاءالله پوره هڅه او کوشش وي چې همدې غوندې فایدهناکې ویډیوګانې ستاسو مخې ته راوړو او تاسو ترې په خپل روزمره ژوند کې فایده واخلئ. نو تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ. ښې چارې د خپل ځان او خپلې روغتیا پوره خیال وساتئ.